بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله سبحانه وتعالى فرمائی ندی ژوند دنیوي مگر سامان د دوکې دی. په قرآن کریم او احادیث مبارکو کې د دنیا ډیر سپکوالی ذکر شوی دی. لدې کبله په دې خبره ځان پوهه کول پکار دي چې دنیا د امتحان ځای دی. دنیا عارضي سوری دی، دنیا شلیدلی کمر دی او په دنیا کې داسې ژوند اختیارول پکار دي لکه یو مریض چې یو څو ورځې پریز وکړي په دې خاطر چې راتلونکي اوږد ژوند مې خراب نشي. ای مومنه، ته په دنیا کې ځان پریز کا د هر قسم ګناهونو نه، د حرامو نه، حتی کوم شي کې شک او شبهه او بوی د حرامو وي د هغې نه، په دې خاطر چې د همیشه ژوند چې د آخرت ژوند دی هغې ته ضربه او نقصان ونه رسېږي. معزز اوریدونکو، سهل ابن سعد رضی الله عنه فرمایي چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل ازهد فی الدنیا یحبک الله. د دنیا نه بې رغبته شه، زاهد بنده جوړ شه. د دنیا مینې ته په زړه کې ځای مه ورکوه، الله جل شانه ته به محبوب شي. وازهد فیما عند الناس یحبک الناس. بې رغبته شه د هغه مالونو دولتونو نه چې د خلکو په لاسونو کې دي، هغې ته توس توس مه کوه، د بنده نه تمه مه کوه، نو ته به انسانانو ته هم محبوب شي. کنز العمال 3 جلد و 80 نمبر صفحه باندې دا روایت ذکر شوی دی. یو ډېر لوی عالم دی عبدالله الرازي رحمه الله، د هغې قول مفسرینو نقل کړی. هغې به دا فرمایل د قرآن او د سنت په رڼا کې ان سرک ان تجد حلاوة العبادة وتبلغ ذروة سنامها فاجعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطا من حديد. ان سرک کچیرته تا خوشحالی ان تجد حلاوة العبادة، دا خبره چې ته عمومي خوند عبادت، وتبلغ ذروة سنامها او داغي اوچتوالی ته ورسیږي، نو نسخه دا ده چې فجعل بینک و بین شهوات الدنیا، ته وګرځوه په مابین د خپل ځان او په مابین د شهواتو د دنیا کې، د ناجایزو خواهشاتو د دنیا کې حائطا من حدید، یو دیوال د وسپنې، یعنې د ناجایزو خواهشاتو نه ځان وساته. د عباداتو په حلاوت، خوند او مزه باندې به پوه شي او د هغې اوچتوالي ته به ورسېږي.